سبق ته سونه ویلې یاره سبق خو زما الحمدلله لکم نشته نه نو بیا دې دا کمپیوټر چا لګولې په دې مازغو کې بدل الله کار دی الله پاک را کمپیوټر کې طاقت هغه او ان شاء الله خان سره بشانه ولرو او کله موږ په دې سره حقیقي ان شاء الله موږ به اثر تنم دی ور د خان په نام هغه استې دی ملو شوی داسې خلکو سره دی چې هغه ورته سوې دی هغه منی خو د خپل خان سیدان شول ګره پکار دا چې موږ د یو ورکر په کور باندې د وینو جنډو سره ولاړ وې وزیر اعظم नादरीन हम इस वक्त मौजूद हैं पेशावर मोटरवे पर और पेशावर मोटरवे को इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए इमरान खान की बहनों को उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही केपी से या हकीकी आज़ादी टाइगर्स के ये बहुत बड़ी तादाद में वर्कर मौजूद है एहतजाज कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस वक्त अजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गिरानी खिदमतों पदीर टाइम मूंगा मौजूद हूँ मोटरवे इंटरचेंज पेशावर मोटरवे इंटरचेंज मां सारा मौजूद थी डेढ़ तकड़ा मलगरी द इमरान खान से खसूसी टाइगर स्पेशल टाइगर चाचे इमरान खान से वजबान इमरान खान से द्विता हकीकी टाइगर्स भी ली जाकिर खान संग दकम जैना अल्हम्दुलिल्लाह रोटी देने दा खोड़ली بیا له بوچت وایا کنه ستا شکریا دا کوم الله دې خوشاله کا مونږ هم د دې په خبرې یو درنګ روډو خجی مونږ د شاندانی بیبي د علاقې سره تعلق ساتو خجی او دلته کې دی لا دې دغه راغلیو دي جلسې لا مونږ ته سوال جواب شوی نو دی لا روتیو خجی زرا ته وایا د دې نمخ کې استاد سره د ما ملاقات شوه وو F9 پارک کې تاسو شیر افضل دومبرا وړي وزن سره تاسو یې پخکړې بایم زما بخوره کې وبر علي مې کې دې شي چیرې دا تارا وړې وې مونږ هم خړلې وې خدا را ته وایا چې شیر افضل خلک بدل شو یاره بس زبرته یو خبره وکم هغه ټیم خو بس تیر شو خو یو سړی کور ته یو دړې غوخه راوړی و خجی و چې کور ته راځو خزي ته وی کا غوخه په خېله ګراواله کنه زبرته ماتالو کما نو خزي وته چې غوخه خو پښو غوړوي دا پښو ما جوړی سي چې یو ګورم نو چې پښو ویلوړي و کنه هغه پښو چې ته لاغت وڅې راونو خو دې کور رنګ ته وڅې غوخه دړې خوړه نو خبره مو دې پوي کوی چې خلک بار سار سوې کو صفاوي نه کو به زموستان زی نشتري خو چې سکیږي بس دې ته صرف انتظار دی ما استاد ولې نشته څه چل وکي نو بس به نشته چې کوملات شروع نن وخت خو تخپل کته شي یو چې خسرې خو یو نه پاتې کیږي د ملک زمون ملک خسرې قسم دې کا پاتې کیږي چې کم خلک یو ګوري نه او څوک بری او څوک جیلونو کې عمران خان خسرې جیل کې نه دی پروت ته دې ته وګوره دې ته سوچو کا عمران خان څنګه خسرې په خپل الفاظو کې بیان کا نو عمران خان په دې خسرې او چې عمران خان د ملک په حق لم سيو د غریب عوامو لپاره هم سيو مطلب دا چې ډیر خو کارونه کړیو زمونږ د ملک د پاره کړیو د غریبو د پاره کړیو د عوامو د پاره کړیو او چې کم د غلط خلکو داغي مخنیوي غوړو کنه بل څوک داسې مخنیوي داغه نه کوي اوس داغه مخنیوي څوک کولی شي چې هغه نشته دا یو زمون خپل وزیر اعلی سیب تا ګوره خبرو کې بیا کار نه کوي وګوره کنه ته کته شي وته علي امین صاحب یاد دی علي امین صاحب یاد کوم کار هغه نه دی کړی هغه دوه پیری تلې دی ډي چوک ته غزل تلې دی مونږ هغه مخ کې روانو هغه مونږ رستو پاتې شوی دی مونږ سره پیدل منډي والی هغه په گاډو کې تلې دي او ارکه مغه مونږ په نیمه لار کې پریخي هغه مونږ را تختیدلې دي ګوره دا اوس ګوره دا نجيبه خبره ده چې دونه په سټرګل کې لاړ چې نو کدا چې ته زړه وشو چې خیبر پختونخوا اوس ته لاړ شم نو څه پرابلم دی تا بس دا خو دا واده چې خبره چې په عوامو مسکل چې دا د تیزه نه بوتلو بیا هغه ویلی وی چای کا موډ وته خیبر پختونخوا نه مونږ شپکړې دا دم شپکړې خو چې کله وړې دی واغه طرف ته دی په گاډو کې روان شوی مونږ پیدل روان مونږ وسره رنګه قرباني نه کړی خو چې نن د دې حالات ته وګورو باقي دې زمونږ مړ مړیږي ځکه مو ته مړیږي چې به دې کار نه دی خپل تاسو روچت شي تاسو غوږو کې چې تاسو پراته دا اوس ګوره کا دا دلته کې دا خلک وګورئ دا څه خلک په کار چې دا ام پی ګان مليګانو دا आवाज چت کړو په کار نه چې دلته راوته دا موټر وې بند کړی دا ام پی ام ان نه چې ته پلار جوړیږي نو ام پی ام ان نه مانی تا پلار کنه نو صحیح ده کما منیو کنه مونږ هغه منو کنه دې روزي مونږ سره نو چې مونږ راشه وغې نه ویلانو نو کې ګرمي ده هغه خو په دفتر کې میسي تناستي په ګاډي کې میسي تناستي په کمره کې میسي تناستي په دفتر کې میسي تناستي په نور خو مونږ سوځو ګاډي مو بغیر سي زور مر روان کړي پیسې خپل لګو بجلی راته نشته کیس راته نشته غر خو مونږ باقي علي ته څه تک دا ته وایا سبق ته سونه ویلې یاره سبق خو زما الحمدلله لکم نشته نه نو بیا دې دا کمپیوټر چا لګولې په دې مازغو کې بدل الله کار دی الله پاک را کمپیوټر کې طاقت هغه چولې دي کله دا کمپیوټر هم د دې خلک کله سبق نه دی ویلو که سبق ته ویلو نو بیا به څه کول سبق مونږ نه که سبق مونږ نه اوس به مو دی ورځ نه لګا ورځ نورم خوا خو الحمدلله په دې سات باندې چې اوسم دې خلکو سره لګ ډېر د دې پارام ته بولو پوي شو هغه پښو منډه والی سپیسر هلو بل غولې ونه غس پښو ته بوټي ته وخته چې بوټي ته وخته نو سپیو ته دا لار ماته مخه کړ وای دا دا څنګه وخم چې ټوې لارې ته وخم بیا بس څه کومه نو مطلب مداري چې دې کال وو کې دا ټوې لوګي مونږ د دیو خولې کله مونږ په دې نه پویدو چې دا بس کو دا ډر نه څه دا ته وایا ما ورېدلی وي تا یو پیر پغلا باندې ګنټه چې دا شیر افضل وړي واغه څه کیسه وا یا شیر افضل مو یو ګنټه جوړ کړی وا خبره خو سه ته ما مخ کې ملي اسلام آباد کې او شیر افضل خو وخت سره بس خلک کرسو یا ټیم کې یو قرباني کړی واغه کې چت کړیو اوس داغه په دې چال مو
موږ نه پوهېږو چې دا اوس بې ولې کېناستو ځکه چې اوس ورپسې بار بار خلک خبرې کوي اوس په دې پته هم نه پوهېږو چې دا بې په څه خبره ناست دي تپوس دې ته نه دی کړی ټلیفون ورته وکړه تپوس دې وکړه یاره که ټلیفون دې خلکو ته وکړي دا هغه خو لا پرېږده شراب صاحب دلته دا واړه واړه امپیګانو ګوره دا زمونږ ایمینېګانو ګوره دې تا نه نمبر نه اوچتئ چې دا چک ټیمي تا به دلته پولیسو ریسه ته به ورته ټلیفونو کې دې نه اوچتئ لس ورځې بعد دې تا به ټلیفونو کې وایي تا به لاس ټلیفون کړی څه چلو نو ما ورته زما خو جنازه هم شوې ده بس اوس بېرته څه کوي زما خو جنازه به شو اوس ته زما تپوس کې نو زمونږ دا خپل امپیګانې مینېګان هم قسم دی که د کار دي ښه دا راته ووایه ستا د علاقې څومره امپیګان دي څومره مینېګان دي او کوم پکې د کار دي او کوم پکې زما په شان د بېکاره دي یاره دا خبره هم دې ښه وکړې تپوس دې وکړو زمونږ امپیګان خو اول نه به درته دا ووایم چې امینې خو زمونږ شاندانه ګلزار ده ما تا ته مخکې مې چې ښه پښتنه ښځه ده تکړه ښځه ده ایمانداره ښځه ده خو بس غریبه ټول چا ته به ځان رسوي بل زمونږ ایم پي ایس امیر دی بل زمونږ بره حسنخېلو سره چې کوم تعلق ساتي هغه شیرالي دي بل دې خوا د قوا ډډې سره چې کوم دی هغه ارباپسیم دي امپیګان زمونږ ټول دغه دي خو بیا په دې کې په ټاپ باندې شاندانه ده ایمانداره ښځه ده د یو غریب سره غریبه ده د یو خان سره خان ده بل چې ته ورته ټلیفونو کې په اټیم اوچتئ که یو ځل نه په دویم ځل اوچتئ نور دا زمونږ چې کوم امپیګان دي او چې تا په زنکدن کې مې دې ستا موبایل اوچتئ که هغه سمیر یې که هغه بل دی که هغه بل دی په دې کې مونږ ډېر کلک خپ یو 8 میاشتې وشوې چې دا کارونه زمونږ دې ملک ته راغلي دي څونه وخت شو 8 میاشتې وشوې چې دا زمونږ کارونه راغلي دي زه ستا لښتې څه کوم زه ستا سړک څه کوم او زه ستا کوې څه کوم دا خو به زه ځان ته خپل هم کوم که خدای وس راکړو دا زما دا جب شیزونه دي ته ماله چې توره کې بجلي راته راوله ته چې توره کې ته ماله نوکرېنې راکړه دا نوکرېنې ضروري شی دی دا بجلي زما ضروري شی دی دا راته ووایه لیډرانو نوم به راته علم په یو یو کمنټ کې به جواب راکړې چې څومره نر دی په یو کمنټ کې شهباز شریف یاره بس ښه بېکاره سړی دی نواز شریف بېکاره سړی دی بلاول بوټو بېکاره سړی دی بېکاره دی نه دی صحیح روغه بس آصف زرداری نه دی صحیح هغه هم نه دی صحیح هغه یو داسې خبره کړې وه مخکې دیوامو ته یې کړې وه خلکو یې دا بېنظیره که د ده ښځه صحیح ښځه وي نو دا به په دیوامو کې په دې سړو کې نه کېنسته هغه ورته یې یعنې که خیرې داسې ټیم به راشي چې پښتنو زه به ستاسو د ټولو ښځې لارې ته راوباسم دا ورته هغه ویلي زرداري هغه ټیم کې 20 کاله وړاندې چې کله د بېنظیرې پیسې جیب کړي د پښتنو ښځې یې راوښکي روډونو ته بینکونو ته دوکانونو ته هغې کېناستو هغې کېناسته هغلته کې په قطارونو کې ښځې ولاړې او نن پرې موږ شرمېږو زموږ د پښتنو ښځې راوتي ورکې دې ستا 15,000 روپۍ شي جامې پرې خلکو نه ووتې فضل الرحمن صاحب بس هغه د ټولو نه زیات بېکاره دي ځکه چې مولانا صاحب دی خو کار د ایماندارۍ نه کوي شیر افضل خو بس پرېږده هغه خو یو نر سړی خو ډېر بېکاره دي علي امین ډنډاپور د دې ټولو نه بېکاره دی نه دی که د غریب سړي یار نه دی د غریب سړي هم درد نه دی 10,000 روپۍ د روجه کې ورکړې څه چلو شو خلک تا په 10,000 واخېستو دا زما خې ستا لپاره پرویز خټک نه خو بېکاره سړي نشته د نوخار هغه هم زمونږ اوټ په اوبو باندې لو کړي دي او زمونږ اوټ یې تالا کړي او راشه هغلته چې درته هغه زه ځمکې وښیم او هغه کپنې په کې ته وښیم نو دا به خو دې له جواب ورکړي دا به ورځي نه دا خو محمود خان نام تېر شه لرې که بېکاره دي علي محمد خان ښه سړی دی نر سړی دی علي محمد خان څه نرتوب ما ته یو یاره بس هغه هم ښه دی بچ یار ما درته په احتجاج کې نه دی لیدلی وروره ښه تا چې احتجاج کې نه دی یاره موږ وینو خو بس خیر د هغه تقریر ښه کولی شي هغه سره زموږ داسې ډېر تعلق نه دی راغلی که نه تقریر ښه کولی شي تقریر ښه کولی شي او دا خبره صحیح ده تیز تقریر کوي دا راته ووایه شاه محمود قریشي باره کې څه وایي شاه محمود قریشي خو یاره والله چې بس مړه هر سړی په خپل خپل ځای ښه دی خو هر سړی په خپل خپل ځای غل دی بس نو لنډ هم دا د اوږد هم دا لکه داسې عمران خان زنده باد لمبرک لیډر لمبرک زمونږ د ملک هم درد سړی لمبرک ښه سړی دی بس یار دا خلک چې کوم دی جنگ ته تو ټیک ټاک خپل هم استعمالې دا خلک ولې دا ویڈیو جوڑی چې یار جنگ کا بتایا تھا جنگ کب ہوگی انتظار کر رہے ہیں میں نے جنگ کے لیے ابھی کپڑے بھی نہیں سلوائے او لا کپڑے هم نه دي جوړی کړي خلک نوې نوې جوړي جنگ لا جوړي وروره دا ولې دا څه وجه ده جنگ کېږي نه نو جنگ چې کېږي دا اوس هغه جنګونه نه دي چې هغه دې مخکې کومه لړۍ یادوي دا اوس د ملټونو او د سکنډونو جنګونه د کمپیوټرو خو لکه بیا خو دې ټایم نه ورکوي چې کله جنگ کېږي بیا به ته خپله وګورې خو جنګونه نشته کړي نه وي جنگ لا نه مړه موږ چې جنگ کوو موږ په زړو کې کوو په شنېدلو کې به کوو اکثر کمیس په مغاړه کې نه په جنگ وو اکثر خلک وایي چې دا پښتانه ناران دي هغوی د خپل مطلب وباسي او بیا چې د ایسې ټیم شي نه ورکوي نو هغه نرتوب به اوس هم کوئ که نه اوس لږ سایډ ته کېږئ یاره بس اوس دې ټایم کې نه ما چې هر څه خو بیا هم زمونږ ملک کې یو قرباني به کوو یو ځل دې جنګ ته به مونږ خپله هم ورسره ملا تړو انشاءالله که خیر وي والله که تېر وروستي وو انشاءالله کېړی به مو په خپو ني کمیس به مو په غاړه یو جنګ له به ځو غاړې بسته به جنګ له ځو اوس درېږئ ما سره موږ سره نور میلمانه ولاړ دي وروره څه ویل غواړي دلته کې خو ما ورور سره کامیډي وکړه ته څه ویل غواړي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فرهاد بھائی زه خو به د ټولو نه فعله دا خبره وکړم که نه زمونږ چې څومره ایم این ایس دي ان پی ایس دي سنیټران دي یا کوم اوټ اخیستی دی نو دا یې د عمران خان صاحب په نوم اخیستی دی ولې چې خلک دې له اوټ ورکوي نو د خان په نوم ورکوي
چې زموږ خان د ملک وزیر اعظم راشي دا د څه لپاره راځي صرف د دې لپاره واحد یو عمران خان داسې یو لیډر دی که نه چې دا ټولې دنیا ومنو تر کافرو پورې چې دا د غریبو غمخوار دی نو موږ به تاسو ته نور څه ونه وایو بس دغه به ووایو چې د اوسني حالات د پارټۍ کوم طرف ته روان دي نو دا د ایم ان ایز ان پی ایس ټولو له پکار دي چې دې سره ورکرو کومه قرباني کړې ده چې دې ورکرو سره شانه بشانه ودرېږي او خان صاحب د جین نه په روغ صحت سره رها کړي نن چې دا ورکر کنونشن دا ورکر احتجاج وشو خود ساخته یو ایم ان ایم پی ای پکې نشته ټول ورکران چې دي په خپله باندې پلاران دي په خپله باندې ورکران دي او په خپله باندې هر څه دي دا ټول چې درته رښتیا خبرو کو تم کې خپويږي مونږ هم په پويګو دا ولاړ ملګری په پويږي روغ دا ټول اسټابلیشمنت سره ملو خلک دي دی ور د خان په نام هغه استه دي ملو شوی داسې خلکو سره دي چې هغه ورته سوې دي هغه منی خو د خپل خان صاحب نه مني دا د نن د موټروي د پاسه ټول ورکران راغون دي او ام ان ایز ان پی ایس پکې نشته خو په دې وجه پکې نشته چې هغه خان سره مخلص نه دي کنه یا هغه نه غواړي چې خان راشي بار هغه چې غوښته چې خان بهر راشي نو تر اوسه پورې بدی خان راويسته خو صرف په دې وجه نه روباسي چې هغه خپل عیاشو کې دي خپل اسکوټرو کې دي رور هغه سره د خان د رهایی غم نشته هغه سره د خپل خېټو ډکولو او د خپل بچو غم دی هغه زمو د ستاده بچو څخه غم کوي زبردست موږ سره ودرېږي تاسو لږ سویل غواړئ چې یو داره ته ووایي چې په پاکستان کې اوسېږو مادر ملت حلیمه بیبي هغوی او د هغوی نورې خویندې هلته راشي د عمران خان صاحب ملاقات مو نشي او یو ام پی ای یو ام ان ای وسره نه ښکاري دا ولې بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین زه ګورم چې زموږ پارټۍ کې حاصل ورکر چې کوم دی هغه کلاویږي باقي چې کوم دی هغه په ګراوند کې مونږ ګورو خو لیکن هغه ټول کمپرومایز دي ملاو شوي خلک دي نو د علي خان غونډه کې د عمران خان خور چې کومه دغه په روډونو باندې आवाज ګرځي زه خو ډېر افسوس سره یم زه به دا ووایم چې علي امین خان ته که مونږ جوړولې که نه دو ورکرو جوړ کړی او تاسو د ایم ان ای او د ایم پی ای خبره کوئ دا دو ورکرو جوړ کړي دي او دا به واپس انشاءالله تعالی کوزو خلک دا وایي چې علیمه اپی چې دا هغه د صدر جوړه کړي نو ډېره ښه به وي بهترین سوال دی ولې چې مونږ ټول ولیدل هیڅ بروسه زمونږ اوس ختمه شوې ده د ورکر خاص کر کې چې د کوم څه مونږ سره شهیدان شول ګوره په کار دا وی چې مونږ د یو ورکر په کور باندې د وینو جنډو سره ولاړ وی وزیر اعلی صاحب خو ډېر افسوس سره یم جیلونه خلکو تیر کړل ولاړ دي آیا کوم سړي ته مونږ څه ورکړل وزیر اعلی صاحب ته خو فلسطین ته اعلان کوي بالکل مونږ په خوشاله یو خو ستا په پکې کې فلسطین جوړ دی وزیر اعلی صاحب ته وطن غلط دی ګوره مونږ بیا هم تا ته ریکوست کوو په جزانه سره چې زمونږ د ورکر شاټ خیال وساته د دوه درو ورځو کې زمونږ د ورکر په اعلان باندې اعلان وکړه چې مونږ به پکې کې هر ځای بندوو او تا سره ولاړ یو نو انشاءالله مونږ به بیا کم بیک وکړو کنه ډېر امیر د پاکستان کې کلاویږي لار دي طرف ته راغلو ځکه ته په موټر باندې راځي کنه سویل غواړئ چې د عمران خان لپاره تاسو قرباني ورکړئ چې علم تیر کړی علم تیر کړی مبارک شي څو ځله ما یو ځل کې یو میاشت ونی میاشت مې تیر کړی نو اصل کوم پلاندې ولاړې د پیښور د ټول جادي پلاندې جنونه خو مونږ مخکې پورې اوس هم ګورو ان شاء الله خو نن سبا چې کوم پوزیشن د پارټۍ یا د لیډرشپ کوم جوړ شوی نه غوښنه موږ به کله دا توقع نشته ځکه چې مونږ ته لکه نصر د تحفظ را کړی کا جیل مو تر کړی کا مونږه خان د پاره منډه وخت خپل ځان د پاره مو لګه د حدود لپاره مو کوټ مونږ ته ورکړو په دې وجه مونږ ورکړی هغه وکړان وی چې لکه تاسو په میډیا باندې کتلی وی چې بای که خان کمبه ودري نو خسړې وته ووټ ورکړي نن سبا هغه کمبه ته مونږ ووټ ورکړی مخکې کمبه حساب سره ولاړ د خو لکه مخکې څه قدم نه یګ خان د پاره روان وخت به بیا عمران خان صاحب کمبوله ووټ ورکین ور به ورکوي کنه له ګوري به نو ان شاء الله خلک به ګورو او مونږه مخکې د مغم د خان سپایان یو او ان شاء الله خان سره بشانه ولړو او کله مونږ په دې سره حقیقت ان شاء الله مونږ د اثر تنم نه منی څه کولای شي خان د پاره خان د پاره به ان شاء الله چې خپل ځان نه وو بڑکر ان شاء الله ته ډی چوک ته تللی شي دوباره ان شاء الله ډی چوک کې مخکیم تلو ډی چوک نه نیول شي ډی چوک ته ان شاء الله بیا بزو خان د پاره خطر ته وای دا سوال ستانه کومه حلیمه پی ډیر خلک دا خواهش کوي ولې چې دا سپیشلی ماروسی سیاست چې هغه ته وای اول نکاح بیا زوی بیا نواسي دغه شانتي عمران خان صاحب ماروسی سیاست نه دی کړي خو نن زدا وایم چې ماروسی سیاست عمران خان لا پکار وي چې د ځان نه پسې د کور نه یو صدر جوړ کړي وي نو عمران خان صاحب اوس دا سخت نه تیرولې ډیر خلک دا وای چې حلیمه پی صدر کې د نورو نه ځان خلاص کی سوای
ولا چې خبره خره بچ هغه صدر شي خره ځکه چې هغه خو جیل کې چې امر خدای په زیاده کار هغه چلی کنه دا غینه رستو خپل داسې تکړه مونږ ته څوک نه ښکاری ا تکړه خزه د ایماندار خزه ځکه چې بل ورځ ملاړه او غریب لکه ملنګانو په بوټپار ناسته وتا خپل ټولو کتلې دی میډیا والا د ټولو خلکو کتلې دا په بوټپار ناسته اوس دومره د یو د ملک د باچا د وزیر اعظم دا یو دومره دغه وس نشته چې هغه اوس ملاقات وکړي د ملاقات وسم نشته دومره غریبانان شو سو यो जहान मनना गिरान इज्जत मंदो मुंगा मौजूद यू दलता के मोटरवे और द इमरान खान से आशिकान जी दी अगर गुणशीवी दी और एमएनए एमपीआई कॉल करे ने दे पखपल रागली पगन शमेर तादाद रागली और दलता दरे सलूर घंटे दी प्रोटेस्ट को द इमरान खान से द आजादी द पारा दा जज्बा मुंगा द दुनिया पर नूर और तरक्की आफ्ता ममालिक की गुरु चिकस्सो अलता के मजहब उशी स प्रॉब्लम उशी स ज्यादती उशी नो अलता स्टूडेंट्स आम खलक चीदिया खुद सख्त खलक राउजी रूडूनम ब्लॉक की एहतजाज की प्रोटेस्ट की पर अमन प्रोटेस्ट की और खपल मुतालिबा मंजूर की नो दा यो नवे ट्रेंड दे फरहाद खान ले इजाजत रा गई तासो गोरे पख्तूनगढ़ पखपल दवागानो के याद साथे द अल्लाह पामान थैंक यू।